اکثر ملګری چې پلان کې ډېر په مخ کې لاړو، ډېر مال دولت یې را جمع کړو، زه ته مړه چې سترګې پټې شوې زبم دی هر څه پاتې مه لګوه زړه دنیا سره. قد خسروا انفسهم، تو کو چوکیدار یې، صحیح چوکیدار یې. پلار مړ شي نو زوی چوکیدار شي، زوی مړ شي نو سه چوکیدار شي. تو کو چوکیدار یې د دې مال. اصل اغستون کې او پاتې کېدون کې د دې مال چې چاته پاتې کېږي هغه څوک دی؟ خو الله. ولله میراث السماوات والارض. دې لګیا دی د دنیا په جمع کولو کې. زه د کله کله ویم که ډېره را جمع کې څومره به را جمع کې قارون نه به مخکې شي، مخکې به شي. مړه سړیه زړه دې ورسره لګولې، زړه دې ځان له ختم کو دنیا سره. دې دنیا سره مونږ ځان له زړه ختم کو که ختم نه کو؟ زړه ځان له ختم کو او اخره کې مونږ ته لاړ شو ورڅه پاتې شي. د ماشومانو کور دی ګره، ماشومان شګه کې خټه کې ځان له کور جوړ کړي چې مازیګر روانېږي خپل کور ته لته ورکړي او روانېږي. دغه حال دی. دی ورته پریشانه دی، دومره شو سړیه ډېر کروڑونه دې را جمع کړل، نو تا ګټه وکړه. چې څومره مال لګي حساب کم دی. ګوره نبی علیہ السلام فرمائی غریب به د مالدار نه 50,000 کاله مخکې جنت ته ځي. مه خوشحالېږه مال ته د الله بنده، د یو پایي حساب به سره کوي. ګوره مونږ خو خوشحالېږو که نه چې دومره شو حساب به سره کېږي د یو روپۍ. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قدم به د قیامت پورز د خپل ذهن نشي اوچتولی تر څو چې تا نه تپوس د دې خبرې ونشي او ته جواب ورنکې چې دا مال دې ګټلی په کومه طریقه دی او بیا دې خرچ کړی په کومه طریقه. مونږ خو پریشان یو د مال ګټلو ته. دا نه وایو چې ځان له حساب او کتاب هغه کتابونه سیوا کوو، دغه به مونږ سره حساب او کتاب ډېر کېږي. اول لګیا وي دین هم ورته پرېښی، قرآن هم ورته پرېښی دی او جي ګټه مې وکړه، ګټه دې ونه که تاوان دې وکړو. قد خسروا انفسهم، قرآن نه وایي والعصر، شاید د زمانه په دې خبره چې ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان خامخا تاوان کې دی. تو خو تاوانی دی وی ما ګټه وکړه، وی جنن مې ډېره ګټه وکړه، نن دې ګټه وکړه خو تا نه د دې تپوس به کېږي ګټلې دې څنګه و، خرچ کړې دې څنګه. دا خو تپوس دی، دا خو نه ده چې را جمع کوو پته نه لګي. زه تاسو کې رهبانیت نه پیدا کوم چې دنیا نه بالکل تعلق ختم کړو یو ګټ ته کېنه. او زه دا ویم دنیا سره زړه مه لګوه، دا فانی شی دی، پاتې کېدونکی دی، ختمېدونکی دی. کم عمل او کم عقیده چې تا سره دنیا کې، قبر کې، آخرت کې، حتی کې چې تا به داخل الی الجنه کې، هغې سره زړه ولګوه. دا سترګې کړي سار لپړې شوې، دا بنگله د سره یو د ځای نه یو انچ مخکې کېږي، فیکټري د سره مخکې کېږي، دکان د سره مخکې کېږي. او چې کله در باندې خورې انبار شي، نا خپلوان هم یو 2-3 منټه ولاړ او بیا دنه روان شي. نه کو داسې سار به د مو ستا سره همداسې کېږي که نه؟ سوچو که نه یوازې به خورو کې پرېږدي او همداسې به دنه را روانېږي. نو تا سره هلته څه پاتې شو؟ دا قبر نه وایي انا بیت الظلمه، زه ګورې د تیارو کور یم، د رڼا بندوبست په خپله وکړه، ځان سره رڼا په خپله رڼا د ایمان، د صحیح عقیدې او د صحیح عمل.
انا بیت الوحدہ اے زگورے دا یوازوالی کورے ما دا قبر روزانہ آواز کئی زد یوازوالی کورے ما دا تنہائے کورے ما ملگرے زان سر بخپل راولے انا بیت الدود اے زگورے دا چینجو کورے ما زد سید دا چینجو مونگے برت نالو ہر زندہ چھ دا مردہ پا قبر ورشی بس تے دمر نصیحت پری دنیا مونگ مینا در دنیا سر چھ نہ کمی گی اور نہ ختمی گی